یوازې اتیا ثانیو کې د پرایویټ لیبل د زلاند برند نامه لاندې 40 آرډرز کې لږ نور هم واضح کړم. وروسته له هرو 2 ثانیو څخه د زلاند پروډکټس فروشات په نړیوال بازار کې دلته تاسو لیدلی شئ چې دلته یوازې اتیا ثانیو کې زما تر 40 پورې آرډرز راغلي چې د زلاند برند لاندې څخه دغه پروډکټس په پرایویټ لیبل کې په امازون کې خرڅوم. دلته تاسو ګورئ چې 15 آرډر، 10 آرډر، یو آرډر، همداسې 15 چا یو اخیستی، چا دوه اخیستي، چا 15 اخیستي او چا یو اخیستی. دلته تر 40 آرډرو یوازې په اتیا ثانیو کې راغلي. دا یوازې هغه کسان په دې باندې پوهېږي چې په امازون کې دي او امازون کې پرایویټ لیبل پر مخ باندې وړي چې په هرو 2 ثانیو کې یو آرډر په څه معنی باندې، یعنې په دې معنی باندې چې په نړیوال بازار کې زما وروسته له هرو 2 ثانیو څخه یو آرډر په خپل نوم په خپل لوګو باندې خرڅېږي. یعنې په دغه اجناس باندې ما خپل د زلاند لوګو لګولې او دا پروډکټ زما چې دی یا دغه اجناس زما چې دي په هرو 2 ثانیو کې یو دانه خرڅېږي. نو تاسو ته هم پکار دی چې د خپل ځان لپاره په خپله باندې کار وکړئ، نه دا چې د نورو کسانو لپاره تاسو کار وکړئ او نتیجه یې هم نور وګورئ. پرایویټ لیبل په امازون کې یو ښایسته آپشن دی ستاسو لپاره چې خپل ځان لپاره او خپل آینده لپاره تاسو یعنې دغه یو پروډکټ چې ستاسو ټاپ ته راغلو په پرایویټ لیبل کې، یعنې په خپل نوم په خپل لوګو باندې تاسو په خپل په نړیوال بازار کې یو پروډکټ یو جنس خرڅوئ، که یو جنس مو هم یا یو پروډکټ مو هم ټاپ ته راغلو، دغه یو پروډکټ تاسو ټولو هیلو ارمانو ته رسولی شي. نو زما هدف، زما پیشنهاد تاسو ته دا دی چې تاسو خپل ځان لپاره کار وکړئ، د دې په ځای باندې چې تاسو نورو ته کار وکړئ او نتیجه یې هم نور وګورئ.